ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور اوبدلی خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشئ. زما هېواد یا میهن من خپرونه ده. خپرونه کې درته زه کوچی ناصري ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ اوسیږئ، په ورځنیو چارو کې بریمن اوسیږئ. درنو دوستانو، د ننګرهار ولایت اړوند ګوشتي ولسوالۍ ته راغلي یو. د نن ورځې په خپرونه کې به تاسې له دې خبر شئ چې په ګوشتي ولسوالۍ کې بزګر او بڼوال په خپلو کروندو او ځمکو څه کري، په سبزیجاتو کې څه کرل کیږي، په غلجاتو کې څه کرل کیږي، دغه راز په څومره ځمکه باغداري شتون لري، خپله په باغونو کې کومې میوې ښه نتیجه ورکوي او بڼوال ورسره علاقه لري. نو درنو دوستانو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې خپرونه مو تر پایه ننداره کړئ. ګڼې پوښتنې به د خپرونې په جریان کې ځواب شي. زلیږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زموږ هېواد زلیږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زموږ هېواد. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. تاسې د ګوشتي ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو منظرې ننداره کړې، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. درنو دوستانو، ګوشتي ولسوالۍ کې یوې داسې کروندې ته راوګرځېدو چې کرونده کې به تاسې ګورئ چې پلاستیکونه خواره دي، لرګي لګول شوي، پلاستیکونه له پاسه پرې خواره دي. نو ضرور په دې کې به سبزي کرل شوي. دا چې څه شی کرل شوي، کله کرل شوي، کله حاصل ته رسیږي. په څنګ کې مو د همدې سیمې یو ځوان ناست دی، دی هم په همدې کرونده کې په کار بوخت و. نو غواړو چې له ده سره په همدې تړاو وغږېږو. ځوانه ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، عزتمن اوسېږئ. خپل نوم راته واخله. زما نوم تورخان دی، د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه، دا کومه سیمه ده چې موږ پکې ناست یو؟ دا د ګوشتي ولسوالۍ سیمه ده، ګوشته ورته ویل کېږي. او خاص موږ لرې نه ته وکتلې، دلته په کار بوخت وې، کار دې کوو. دې کرونده کې تاسو څه کوئ؟ بس موږ دا سبزیجات کرلي دي ورور، او دې ته په پارسۍ کې مارو وایي، او موږ ورته ټینډې ویو که نه، ټینډې ویو. دا له وخت نه وړاندې کرل شوي، سمه ده، خو تاسې پلاستیک خور کړی ده. دا هم د څه لپاره خور کړی ده؟ بس پلاستیک خو وروره داسې خور کړی دی چې دا پلاستیک نه وي، هوا یخه ده، دا سبزیجات نه کېږي. پلاستیک هم د همدې نه خور کړی چې زموږ سبزي په وخت ورسیږي او ښې پیسې وکړي او مارکیټ کې لږ هغه وکړي. یعنې دا په ساړه ژمي کې کرل شوي دي. هو دا پلاستیک ورته هوا برابروي. هو دا د نن نه داسې یو چې یوه نیمه 2 میاشتې مخکې کرل شوي دي. ضرور زما او ستا مرکه به نور هېوادوال ګوري، اوري به یې، هغوی به وایي چې دا څنګه کرل شوي، شاید علاقه ورسره پیدا کړي. دغه د کښت په طریقه یې راسره وغږېږه. بس که خو یې دغه دی وروره چې دا څومره مینه وکرلی شي. اول خو ځمکه ورته جوړېږي، اول ورته پټې ښه ښایسته جوړېږي، بیا ورته ډیران، دا سره ډیراني سره اچول کېږي، او حیواني سره دا ورته اچول کېږي، بیا دوچې په طریقه باندې جوړېږي، بیا په پلاستیک به ورکې، د یو نه چې دویم پلاستیک ورکې، هغه د هغې نه هم ښه راځي، مخکې رسېږي. دا په ګوتو کرئ هلته؟ نو دا په ګوتو کرل کېږي، زه به ورته پستې او نرمۍ به یو بس څومره فاصله کې داسې وي چې 2 لېشتو کې داسې کرل کېږي. 2 لېشتو کې وکرل شو، دا اوبه کوئ بیا؟ هو، دا چې کله تیغ ووهي او غشي، دا اوبه کوو. اول پلاستیک خورېږي؟ نه، اول به یې وکري، اول به یې اوبه کړي، بیا به یې په هغه چاپ باندې زڼې ږدي، کم داغ چې او هغه د اوبو په داغ به یې ږدي. بیا به چې څنګه دې وکرل، بس یو طرف نه کرل کېږي، بل طرف نه پلاستیک اچول کېږي. چې پلاستیک اچول دا خو مهارت غواړي، نو ضرور چې چا نه یې کړی. دغه لختې چې دا کمې دي، دا خو لختې دي، لرګي دي؟ او دا لختې دي، او دا بس دې ونو کې را دغه کوي، او دې ونو کې را صافې لختې را ریبي، او بس بیا ورته جوړوي او برابروي. په دې وغږېږو چې دغه ډول کښت چې تاسې کړی ده، دا کلونه وړاندې ګوشته کې کېده؟ نه، دا خو اوس داسې وه چې دا 3-4 کاله کېږي چې دا شروع شوی دی. مخکې به یې په همغه د ټیم کرل که نه، اوس هر شی همدغسې کرل کېږي، د پلاستیکونو کې د یخاو او د هغه د وجې بس کرل کېږي. او زه لکه خلک اوس لکه هغه شول، تکړه شول او وګرځېدل، ویې کتل چې د نورو ځایونو کې اول د کامه کې، اول په لغمان کې و، دا
دغه کرکیله ډېره دغه وه د دې مارو بیا که عامه کې وه بس هغه خلکو زمونږ هم وکاته چې دا خلک داسې سبزیجات خرڅوي هلته یې په مارکیټ کې کاته نو بس دی هم د هغه شروع کړو خپله دې پلاستیک لاندې یوازې مارو کرل کېږي که نه نوره سبزي هم کرل کېږي؟ نه ولې بادرنګ هم کرل کېږي او لکه دغه فاصلې کرل کېږي لیړوګان کرل کېږي داسې هر یو شی کرل کېږي خو چې خواري ورسره وکړي او داسې مصرف پرې وکړي مصرف لږ غواړي که نه مشران ستاسې غږ اوري تاسې کومه غوښتنه لرئ وړاندیز لرئ؟ بس زمونږ خو دغه غوښتنه ده چې مشران یې وګوري چې دا خلک په داسې ځمکو په داسې دغه کې دي چې موږ ته سره راولېږي موږ سره کومکونه وکړي لکه اوس دا پلاسټک وخت چې په دې وخت کې 1 روپۍ چا سره نه وي خو به څوک جوار خرڅوي څوک غنم خرڅوي څوک یو غوا اخسیې لري هغه خرڅ کړي دا پلاسټیکونه پرې واخلي او یو سیستم پرې د خپل ځان ته ځمکې ته برابر کړي او چې دغسې تخمونه ورکړي ښایسته ښایسته تخمونه تصفیه شوي تخمونه چې هغه وشي او ښایسته وشي او بس په دې باندې به د وطن هر څه الله تعالی برابروي. ډېره زیاته مننه. خدای دې خوشحاله عزت. سکروټې دښتې غرونه یې بدل شول په غوټیو د سپینو یوسف مخوش باچا زمون هیواد روان د آبادۍ په لوري بیا زمون هیواد درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ تاسې زما هیواد یا میهنې من خپرونه ننداره کوئ. ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ ته راغلي یو. وړاندې مو یو بزګر سره خبرې وکړې چې هغه په خپله کرونده باندې سبزیجات کرلي وو. اوس یوې بلې کروندې ته راوګرځېدو. مشر سړی په کرونده کې ولاړ دی بیلچه یې په لاس کې ده د په خپله کرونده باندې د غنمو کښت کړی دا چې په دې سیمه کې د دې ولسوالۍ خلک د غنمو کښت څنګه ترسره کوي کم تخمونه کري حاصل یې څنګه ده خپله د غنمو د فصل ته کم ډول سرې دوی ورکوي غوښتنې یې څه دي نو له همدې مشر سړي سره غږېږو. بابا ستړي مشئ په خیر راغلی. السلام علیکم. تاسې خپل نوم راته خوالی؟ شیرین مې نوم دی د ګوشتې د ولسوالۍ ما. نو بابا تا سره په دې غږېږو څو کالو به یې عمر د څومره ده؟ یاره د 15 به یم. ماشاءالله عمر د زیات ده په صحت ښه الله د صحتمن لره. امین. د غنمو په کښت در سره غږېږو. په دې سیمه کې بزګر په ټوله کې تاسې غنم څنګه کوئ؟ منګه غنم داسې کرو چې منګه سپین غنم کرو. یعنې دا تخم سپین ده؟ دا تخم سپین دی. سپین تخم کرو او سپین تخم دلته ښه کېږي. نتیجه یې ښه ده؟ نتیجه یې ښه ده چې ښه خواري ورسره وکړي او ښه پټې یا حاصلناک نو هغه 120 منه 130 منه غنم کوي. څنګه یې کرئ؟ مثلا ځمکه څنګه پستوي ورته؟ ځمکه ورته داسې اړو چې یو وارې په ځمکه موږ سادین کوو او بیا دویم وار باندې په ټیټر باندې 2 وارې بیا اړو. 2 وارې بیا 2 وارې کار نه وروسته بیا اړو. چې کله وکرل شو بیا اړو؟ بیا یې اړو. یو وارې 2 وارې مخکې اړو او چې سادین شي زموږ دا ځمکې سادین خوري او بیا ولا چې چا سره سادین نه هدف څه ده؟ سادین د شودیاره چې شودیاره شي لمر یې ووهي. چې نور یې ووهي. څومره تخم کاروئ یو جرب کې؟ یو جرب کې 4 منه تخم اچوو. 4 منه او مخکې به لکه 3 منه اچول او 4 د ټیټرو کار دی لږ سرګیره راځي. یعنې ټیکټرو کار ته باید تخم زیات وکارول شي. زیات وکارول او پخوا چې په قلبیانو باندې په غویو باندې قلبي کېدي هلته بیا 3 منه تخم به موږ اچوو په جرب کې او اوس 4 منه اچوو. او 4 منه اچوئ. حاصلات د هغه وخت زیاتو که اوس زیات دي؟ حاصلات خو اوس زیات دي خو لکه چې د دهقان وسوي او خاورې او سرې ورته ورسوي. یعنې سره ورته ورسوي. او هغه وخت کې خو د زراعتۍ سرې نه وي دا خو همدا ډیراني مالونو سرې به ورته ورچولې او کوم پټي ته به ورسېد هغې به ښه حاصل کوو چې کوم ته به ونه رسېد هغې به حاصل. هغې وخت سره ځکه تا خپله یادونه وکړه چې 15 کاله عمر لري چې کله ته زلمی وې ځوان وې یو هغې وخت کې جرب ټول 50 منه غنم هم نه کول 80 منې هم نه کول. اوس خو دا په ارامۍ سرې دي چې کبالو کې دې واچولې هم د خدای په حکم څه غنم بیل معلومي. یعنی دا د دې کیمیاوي سرو برکت ده. د دې کیمیاوي سرو برکت دی. بیا دلته ځمکه دا د غنمو فصل چې ده دا څومره اوبه غواړي اوبه څومره رسیږي ورته؟ اوبه چې ورته څومره ډېرې ورسیږي لکه دا پټي خو دا من چې پکې اوس ولاړ یو دا تقریبا چې 6 وارې اوبه کېږي
لکه د هغوی غنم موږ په هغه د ولي غنم موږ 4 وارې 5 وارې په بزګرۍ کې څومره اسانتیاوې راغلي پخوا تاسې خپله یادونه وکړه چې غویي به وکړو اوس خو اسانه بزګري ده اوس خو بس دلته بټن ووهه او ټیټر ګرځي او قلار یې ورسره په ټیټر کې سور ګرځاو د پخوا خو به موږ نیمه شپه پاڅېدلو ټوله شپه به قلبې کولې مشران ستاسې غږ اوري غوښتنه مو څه ده کوم وړاندیز لرئ غوښتنه هم دا ده چې زمونږ وطن کې بس د کمزوري دي دهقانان کمزوري دي نه ورته سرې رسېږي نه ورته تخمونه رسېږي نه ورته یو شی ورته نه رسېږي اوس ورته ورسېږي غریبانان دي ټول مثال بچو له وړه وګټي که پټي کې خاوره واچي یعنې هدف د دا ده چې مربوطه ادارې مؤسسات د دې سیمې بزګرو سره مرستې وکړي د کیمیاوي سرو مرستې وکړي او په هغه وخت سره موږ ته تخمونه ورسېږي اوس زموږ تخمونه جمعې ته راووتل اوس مؤسسې دغه هم چاله داسې ورکړي هم نه دي چې داسې ګنې موږ ویو چې داسې تخمونه خو چې 100 منه تخم یې دی 3 منې ورکړي دي هغې باندې به دهقان څه وکړي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خړوبې دي دا لارې او کوڅې شهیدو وینو سپرلی سپرلی ګلاب ګلاب هر خوا زمونږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زمونږ هېواد درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ زما هیواد یا میهن من خپرونه ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ ته راغلي یو تاسې د بزګرو خبرې واورېدې ما د خپرونې پیل کې مې یادونه وکړله چې دا چې په ګوشتي ولسوالۍ کې په څومره ځمکه باغونه جوړ شوي دي کمې میوې کرل شوي دي حاصلات یې څنګه دي نو اوس یو باغ ته راوګرځېدو چې په دې باغ کې د شفتالو بوټي شتون لري نو یو کاریګر چې په همدغه باغ کې په کار بوخت و دی راسره په څنګ کې ولاړ دی له ده سره غږېږو ستړي مه شئ په خیر راغلی خیر اوسه ته خپل نوم راته واخله زما نوم سید آغا دی ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی ګوشتي د کلي دې باغ کې کاریګر یې کار کاریګر یم دلته په د باغ په وضعیت را سره وغږېږه په ګوشتي ولسوالۍ کې خلک په خپلو ځمکو کمې میوې کري شفتالو دلته ډېر ښه حاصل ورکوي لیمبو ډېر ښه حاصل ورکوي ورپسې مانټم ښه ده دا ډېر ښه حاصل ورکوي خو چې مطلب څومره وخت چې باغ لري او باغ کې کار کوي 10 کاله دې باغ وشو یعنې کافي تجربه به دې پیدا هو کړې الحمدلله دا د شفتالانو باغ دی شفتالان دا څو کاله کېږي چې کرل شوي 8 کاله به کېږي 8 کاله کېږي د حاصل ته رسېدلي نو ان شاء الله شفتالو په څوم کال حاصل ته رسېږي 3 کال باندې مکمل شفتالو ځینې خلک بیا داسې وایي چې د شفتالو د بوټي عمر کم ده دا درسته ده او شفتالو عمر لږ کم دی او لکه لیمبو اوس دلته ډېر ښه دغه ورکوي بیخي عمر یې زیات دی شفتالو لږ زر د منځه ځي د کال په دې موسم کې چې اوس هوا سړه ده ژمی ده په ننګرهار کې د دې خبرې خو تر سره شوې که نه او دغه ټول بوټي پاتې دي او نور مکمل شوي دا خبرې تاسې کس راولي ورته که نه خپله کوئ موږ انجینر راولو هغه راله ټریننګ هم راکوي وخت په وخت باندې او هغه په مشوره باندې کار کوو یوازې د خبرې په ګټو که را سره وغږېږي مثلا خبرې کمې ګټې لري اوس که دا شاخهګوري ونه شي دا مطلب دا بوټی شفتالو داسې یو دغه دی چې د پورته ځي ډډ نه دغه کوي بیا چې طوفان راشي یا وخت د حاصل کې دروند شي د منځه ځي رالویږي نو دا مطلب پورته ډېر ځي چې که شاخهګوري وشي بیا ښه او کنټرولېږي بل د دویمه دا ده چې دلته ډېر ماشاءالله داسې ډکون نه کېږي بیا هغه میوه نه غټوي نو موږ کوشش کوو چې لږ ډېر دغه کړو چې میوه غټه کړي یعنې تاسو چې خپله ویل چې دې تقریبا شاوخوا 8 کاله کېږي دا به نو هغه کلونه وي د دې بوټو لپاره چې ډېر منظم به حاصل ته رسېږي او ماشاءالله یو بوټی به پرېمانه حاصل ورکوي ښه ښایسته حاصل ورکوي او دې ته کیمیاوي سرې یا حیواني سره ورکول کېږي او دې ته د میږو سره ورکوو په وخت د دې وخت کې اوس دې دا ګوره شاخوګري وشه دا چونه لګوي موږ هغه سر کې لګوي چونه کوي دا چې خلاص شو موږ دې پسې راځو دې ته توره سر یې اچوو او بیا پسې پاسه ډېران سره اچوو بیا یې اړوو ګوټ کوي سره کوم ساو کې ورته اچوئ دغه ګټ چاپېره دغه چوتره ګوري دا چوتره ښکاري کوم اندازې چې دي دا ښاخونه دي که نه او دې په اندازه ورته اچوو بس ګوټ کوي دا کوم اندازه چې بوټي دغه لري په دې اندازه باندې ګوټ کوو ورته او دا چونه څه لپاره کاروئ دا لاندې کڼ کوي د دې خاطر چې کڼ ونه کړي مطلب لاندې بیا بله دغه هم نه کوي غوټۍ هم نه کوي چې راشنه شي پاس جګ شي او دا خبرې هر کال یې ترسره کوو هر کال یې ترسره کوو
هر جدي کې سره کوو. او یو جریب هغه کې دلته چې څوک باغ جوړي یو جریب کې څومره بوټي کري؟ تقریبا اتیا بوټي کري کېږي. یعنې د بوټو فاصله باید مراد شي همداسې ده که نه؟ او د اوبخوار سیستم یې څنګه کېږي؟ اوبخار خو دا ګوره دا ډریپ سیستم باندې یو خو دا ډېر دغه راځي چې مطلب لږې اوبه هم دې له بې ځایه نه ځي. اوبه که کمزوري هم دې له کار کوي ځکه چې بې ځایه اوبه نه ځي ما څاڅکې ورته لوېږي هغه بوټي ته جذبوي. که د دې له په دوچو یا مطلب داسې د ولي اوبه ورکړي پرېمانه نو دا بوټی د منځه ځي. دې باندې دا ډېر ښه راځي چې دغه کېږي نه ځمکه ورته نه چکړېږي. هماغه وتره حساب باندې جوړ د باغداري په ګټه وټه که راسره وغږېږي مثلا باغداري یو څوک د په ځمکه یې غنم کرلي خو یو بل څوک دغه باغ جوړ کړی د باغ ګټه وټه ډېره ده ستا په نظر که نه؟ الحمدلله د شلتالو د لیمبو دا ډېر زیات حاصل ورکوي. د غنم درې چنده نه مخوا دي. بیا چې کله شفتالو حاصل ته ورسیږي سوداګر دلته راځي پسې؟ دلته راځي هره ورځ بیخي د پرېدي نه تنګی دي الحمدلله. ښه داسې چې یو ځي او دوه راځي او مندا چل یو مال یې راکړه بل مال یې راکړه. اته کلنه تجربه لري باغدارۍ کې. هغه اشخاص چې ځمکې لري هغوی ته د مشوره څه ده چې دوی باغونه وکري که نه؟ هغوی ته زما دا مشوره ده چې شلتالو وکري، لیمبو اوس دلته ګوشته کې لیمبو ډېر ښایسته حاصل ورکړی دی، لیمبو وکري. نو مانټه وکري، مانټه هم ډېر ښایسته حاصل ورکړی دی. دغلته پلو باغ بل شته دی چې هغې کې ډېر ښایسته مانټه ولاړه کتی شئ تاسې. ډېره زیاته مننه. تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ. ځلېږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زموږ هېواد. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. تاسې په ګوشتې ولسوالۍ کې د یو شمېر بزګرو او بڼوالو خبرې واورېدې. د خپرونې هغې برخې ته راورسېدم چې اوس به تاسې له دې خبر شئ چې ګوشته ولسوالي څومره کرنیزه ځمکه لري، په کرنیزه ځمکه کې څومره ابي او څومره للمي ده. دغه راز د ګوشتې ولسوالۍ کرنیز پیداوار څه شی ده. د ګوشتې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو د مدیریت غړي انجینر نوررحیم عادل سره په همدې تړاو غږېږو. انجینر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ، الله مو عزت وکړه. تاسې ټولو ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه له تاسې ګوشته ټوله څومره ځمکه لري او په څومره ابي ده او څومره للمي ده؟ ګوشته شاوخوا 8000 جربه ځمکه لري چې په دې کې شاوخوا 18000 جربه چې دا د للمي ده او 20000 جربه ابي ځمکه لرو. 20000 ابي ده. راځو کرنیز پیداوار ته. په ځمکو په غلجاتو کې څه کرل کېږي او په سبزیجاتو کې څه کرل کېږي؟ یاره په د ګوشتې په ولسوالیو کې خو په دې وروستیو کې غلجات او سبزیجات چې دي دا ډېر زیات رواج شوي دي. مختلف غلجات او سبزیجات کرل کېږي. په غلجاتو کې مهم چې دي غنم، جوار او وربشې دي، او په سبزیجاتو کې رومیان دي او بانجان دي، تور بانجان دي، همدارنګه لیړو دي، ماروګان دي، ټینډۍ دي، فاصله ده، لوبیا ده. بڼوالۍ ته که راشو په ګوشتې ولسوالۍ کې په څومره ځمکه باندې بڼونه جوړ شوي؟ د ګوشتې په ولسوالۍ کې په پراخه پیمانه باندې باغداري ده او بڼونه ډېر زیات دي. شاوخوا 1000 جربه باغونه موږ لرو چې دا باغونه په مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي. زیاتره یې سیتروس دي، همدارنګه سټون فروټ کې چې دي شفتالو موږ زیات لرو، او سیتروسو کې مالټه، لیمو او نارنج دا ډېر زیات لرو. نتیجه کومه ښه ورکوي؟ د ګوشتې په ولسوالۍ کې چې د سیتروس او سټون فروټ چې دي دواړه ښه نتیجه ورکوي. مالټه، لیمو او نارنج دا هم ښه نتیجه لري، او د دې ترڅنګ چې د شفتالو کرل کېږي دا دواړه ښه نتیجه لري، په کافي اندازه عایدات لاسته راځي. یو هغه سره وغږېدو بڼوال سره چې هغوی شفتالان کرلي وو، نور لیمو بوټي هم لیدل کېږي. ستاسې د معلوماتو له مخې د شفتالانو کښت څنګه ترسره شي، لیمو څنګه وکرل شي؟ ډېر کله بڼوال د بوټو ترمنځ فاصلې نه مراد کوي، یا مثلا بوټي داسې دي چې د سړک په سر بوټي والي. په دې برخه کې مو بڼوالو ته سپارښتنه څه ده؟ دا خو ډېره لویه موضوع ده او ډېر زیات وخت غواړي. دا عموما په سټون فروټ چې دي دا باید موږ او تاسې چې کوله دهقانانو بوټي اخلي، بوټي باید د باوري مرجع څخه واخلي، هغه باید لیبل ولري، او د دې ترڅنګ دغه بوټي چې دي دا باید د متخصصینو لخوا یا د زراعت د کارمندانو لخوا پوښتنه وکړي تر څو ورته د هغوی لخوا مناسب بوټي توصیه شي او مناسب بوټي واخلي. او که چېرته خودسرانه باغونه واخلي، بوټي واخلي او ویې کري، 4-5 کاله 6 کاله 8 کاله خواري وکړي او وروسته بیا هغه بوټي وباسي. علت یې همدا دی چې دوی بوټي د قوي مرجع نه او د صحیح مرجع نه یې اخیستي او په آینده کې دوی تاواني. نو د شفتالو بوټي چې دي عموما دا په دلوه او هود کې حمل کې په
دغه میاشتو کې کرل کېږي. کله چې د نرسرۍ څخه بوټي واخیستل شي هغه بوټي تقریبا د 80 سانتي مترو تر 80 سانتي مترو په اندازه باندې کټ کېږي او د هغې څخه وروسته چې دی دا مستقیما کرل کېږي په ډیزاین ورته کېږي او د ډیزاین نه وروسته کرل کېږي او دغه کښتې چې دی ګڼوالی او رنګیوالی دا په مختلف دي یعنی که څو قسمه دي هغه د خاورې د ځمکې او د بزګر د هغه د کار د فصل پورې اړه لري. دلته چې د څو قسمه کرل شوي دي چې های ډینسیټي یې نشته دی په زیاته اندازه چې په کرل کېږي میډیم ډینسیټي نه دي او دغه عام باغونه دي. عام باغونه موږ په جرب کې 5 په 5 کې کرلي دي چې اتیا بوټي پکې راځي او که 5 په شپږ کې کوم کرل شوي دي شپږ شپېته شاوخوا راځي او میډیم ډینسیټي چې دا 4 په 5 کې کرل شوي دي هغې کې 200 بوټي په 4 په 5 په 3 کې کرل شوي دي هغې کې شاوخوا 133 بوټي راځي په جرب کې. نو دغه د بوټو ګڼوالی چې دی دا د بزګر د خوښې او د علاقې او د ځمکې پورې اړه لري. موږ به باغدارانو سره په مختلفو وختونو کې ټریننګونه نیسو. دوی ته ټریننګونه دایره او په مختلفو کلو کې دهقانان راټولو هغوی ته د سټون فروټو یعنې د شفتالو په هکله د کښت نه تر حاصله پورې مختلف ټریننګونه او روزنې ورکوو د کال په مختلفو فصلونو کې. همدارنګه د سیتروسو په برخه کې دوی ته مختلف ټریننګونه ورکوو او د دوی دپاره هم صنفونه د جوړ کړي دي. په صنف کې مخکښ دهقان یا لیډ فارمران معلوم دي. همغه لیډ فارمران بیا کولی شي په همغه اړونده کلي کې خلکو ته روزنه ورکړي او خلکو ته د باغدارۍ اړوند لازمې سپارښتنې وکړي. راځو حاصل ته مثلا د سبزیجاتو د غرض باغدارۍ حاصلات د چې کله حاصل ته رسیږي که په مارکیټ وغږیږو دوی لپاره د مارکیټ په برخه کې څومره اسانتیاوې برابر شوي دي سوداګر دې سیمې ته راځي که نه دوی انتقالات کوي. دلته خو د سبزیجاتو او باغدارۍ په هکله باندې د مارکیټ دغه مختلف دی او زمونږ زیاتره سبزیجات چې دي د باغداران شکوي بزګران او دا په پلاستیکونو کې اچوي په کارتونونو کې په پچیو کې دا بندوي او مارکیټ ته یې وړي چې څه نږدې هم دا د ننګرهار ولایت مختلف مارکیټونه دي په بټي کوټ کې شته په کامه کې شته همدارنګه په ښار کې شته او ځینې داسې دهقانان شته دی چې هغوی خپل محصول ډایرکټ کابل ته انتقالوي او د دې ترڅنګ تجاران هم راځي دلته زموږ سبزیجات اخلي بیا د دې ځای نه وړي او د باغدارۍ سیستم داسې دی چې کله باغونه ورسیږي تجاران راځي همدلته په ولسوالۍ کې په باغ ګرځي د خلکو د دهقان نه باغ اخلي هغوی بیش کوي پیک کوي او هغه اړونده کوم مارکیټ چې ورته مناسب ښکاري هغه د افغانستان بیا په ټولو ولایتونو کې مختلفو مارکیټونو ته رسیږي حتی نورو هیوادونو ته هم صادریږي. په وروستیو کې خپله بڼوالو ته بزګرو ته دا چې دوی حاصلات لا زیات شي ګټه وټه یې لا زیاته شي ستاسې مشوره به ورته څه وي؟ بزګرانو ته مې دا مشوره ده چې په خپلو باغونو کې او په خپلو سبزیجاتو کې د کښت نه نیولې تر حاصله پورې دغه مدیریت په ښه ډول ترسره کړي یعنې د کښت نه نیولې تر حاصله پورې دوی هغه کرنیز فعالیتونه چې دي دا په ښه شکل ترسره کړي تر څو د دوی حاصلات ښه شي او زیات شي او خپلو باغونو ته پاملرنه وکړي د دوی د اوبو سیستم چې دی هغه آبیاري ورته په مناسبو وختونو کې ورکړي په خپله اندازه باندې ورکړي او کوم ټریننګونه او کوم روزنه چې د زراعت مدیریت لخوا او همدارنګه د اړونده مؤسساتو لخوا ورکول کېږي که چېرته د دغوی دغه روزنې دوی په خپلو کروندو کې عملي کړي په ښه ډول سره نو انشاءالله د دوی حاصلات به نور هم زیات شي. ډېره زیاته مننه. له تاسې هم مننه. الله مو آباد لره خوشحاله اوسئ. سمسوري کړې دښتې په غاټولو اورېدیو بیا مکړې په سرو وینو رنګ مولا زمونږ هیواد روان د آبادۍ په لوري بیا زمونږ هیواد زلیږي لکه ستوري شو رڼا زمونږ هیواد روان د آبادۍ په لوري بیا زمونږ هیواد درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه چې په ګوشتي ولسوالۍ کې مو درته چمتو کړې وه هم دومره وه. تر بلې خپرونې چې بلې سیمې ته به ځو بله موضوع به ټاکو تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.